پولیو مکمل بایکاٹ تا نه چا بدماشی یا نه غونډهګردي یا نه دهشتګردي هیڅ شاید نه د اف آی آر چلیږي نه د 3 ایم پی او چلیږي. کومه کلک ودرېږه پښتون کومه. سلام درته کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو پښتنو ته لکي مروت ته سلام. نن ډیره تاریخي ورځ ده او د پښتون قوم اتفاق او اتحاد ډیره غټه یو مظاهره ده. پولیو مکمل بایکاټ ته په ډسټرک لکي مروت چې پوره ضلع چې پولیو مکمل بایکاټ ته یوه بچي ته یوه قطره څوک جرأت نشي کولی چې ور واچوي. دا وجه څه ده؟ دا د موږ حکومت او د حکومت دلته چې کوم نماینده ناسته ډیپټي کمیشنر لکي مروت او کمیشنر بنو، دا د دو مکمله ناکامی، مکمله نااهلي او د دو مس مینجمنٹ، د دو کرپشن، د دو سازشونه، د دو لوټ مار او د سیاسي پنډت چې کوم سیاسي پنډت دي چې په اسلام آباد چې ناست دي، هغه د انګریز سپي بیا چې لمبول، انګریزانو ته بیا اسپې تیارولې، انګریزانو بوټان بیا پالشتول، هغه خانان او بدنام زمانه ظالمان، غاصبان، جابران خانان د ایګا کارنده، دا ډي سي او دا کمیشنر، دا د دغه سازشو او منصوبو او غداري نتیجه ده چې نن ټول ضلع لکي مروت چې پولیو بایکاټ ده. دا تاریخ ته په پاکستان تاریخ چې یو پوره ضلع دا دوام واری ده. تیر پولیو مهم چې ټولې ضلع چې بایکاټ او دا بیا په ټولې ضلع چې بایکاټ. او حکومت موږ خیبر پختونخوا حکومت دومره نااهله ناکام حکومت ته چې دا ډي سي او دا کمیشنر لا اوسه پورې دلته ناست دي. دا خو پکار وای چې ډسمس وای، دا بلیک لیست وای. نو دا د موږ مروت قوم، د بیټني قوم او لکي مروت چې څومره قومونه دي، دا د ایګه غټه کامیابي ده. او موږ لکي مروت عوامو ته وایو، که مروت ته که بیټنای ده که خټک ته که وزیر ده چې څوک ته، که ماشوم ده که نوجوان ده که بوډا ده که تورسرې ده، چې دغسې خپلو حقوقو دپاره کلک ودرېږو. چې ته ما ته امن نه راکوې، ته ما ته مروت کینال غیر آبادوي، ایګه ته ما ته کورمې خړې اوبه نه راکوې، ته یې ما اپریشن تیاري کوې چې ما تورسرې به کیمپو ته باسې، ته ما د کبولخیل یورینیم فیکټرۍ اغواشوده مغویان نسې ما ته خلاصوای، او ته ما ته په بیټنو ګیس چې خپل آئیني حق نسې راکوای، چې ته ما ته په لکي سیمنټ فیکټرۍ چې خپل آئیني قانوني حق نسې راکوای. نو بیا ته ما ته دا پولیو قطرې ما فایدې دپاره په کومې قاعدې ضابطې چې په کوم قانون چې دستور چې ته ما خیر پاره دا قطرې راچوې. یوه لوري ته ما 20 لاک کنال نه اوبه بندوې یزید غوندې، او دا دوه درې خنزیر میتازو قطرې دي، دا یې ما بچي ته وراچوې چې بیا به چېرته په 1 لاک بچو چې یو بچای معذور راشي. ما په زرانو نوره بیماریګانې دي، علاج خو نشته، هسپتالونه د ټول غیر آباد دي، هېڅ چېرته د هیلث فیسیلیټي نشته ده. نو دا ته دا فراډ، دا فریب په دې باندې بچای پیاړي چې ته ما خیرخوا نه یې، بلکې ته بیل ګیټس پاره امریکې پاره لګیا یې، ایګه یو منصوبه د هغه سر ته رسوي او تا ته کروړونه لکونه میلاویږي، کمیشنر ته میلاویږي، ډي جي ته میلاویږي، ډي سي ته، ډي پي او ته کروړونه، او بیا یې خوري. او خبره دا کوي چې د بچو معذوري نه بچ کولو لپاره موږ پولیو قطرې. ما بچو خو نور په زرانو بیماریګانې دي لپاره خو یوه پیسه ما ته نه راکوي، نه ما ته چېرته په هسپتال چې دوایي لا ډاکټر ته سهولت ما ته شته. موږ د تا په دې 2 نمبري د دغه امریکې د بیل ګیټس په دغې منصوبې ښه سره پوه، خو زوره زبردستي سره کوي. دا پولیو قطرې مې ماشومانو ته ورکوي، خو
خو اوس کو مرچیک ده دا زوره زبردستی دې چلیږي نه اوس ته ضلع چې دا پولیو بند ده بیا به بند یا بیا به بندي دا ځنه سموسو پیکوړو وال بیا غږ وکړي دا چمچه لوټې دا بچو صحت سره کیل دا بچو صحت سره کیل دا بیا دا پولیو کتر تور مخه نورې تا چې کوم بچو تا سره ایجوکیشن چې یا په هیلث چې یا په اوبو چې یا په ګیس چې یا د دو نور ډېر بیسیک رایټس دي فنډامنټل رایټس دي هغه پاره خو تا بچو فکر نسته د سموسې پیکوړې چمچه لوټې و دلته چې پولیو کوم بند کړه اوس سموسې پیکوړې چمچه لوټې لګیا اصلي بچو کیل بچو صحت سره کیل دا تور مخه مخته ورکسه بې غیرته بالکل پولیو بنده بیا به بند یا بیا به بندي که په ټیبل ورسره چینېږي ډي سي لا کمیشنر لا وزیر اعلی بیا دې چیني چې تور مخی ده که نه ده تور مخی ګراماؤں دی که نه دی ګراماؤں پولیو مکمل بایکاټ تنې چا بدماشي یا نه غونډهګردي یا نه دهشتګردي هېڅ څه شاید نه د اف آی آر چلیږي نه د 3 MPO چلیږي کومه کلک ودرېږه پښتون کومه سلام درته کوو پښتون کومه